محسن داور د افغانستان په تړاو قریشي ته ولې غوسه دی او د سارګرې د ادارې د رئیس په اړه یې ورته څه ویلي دي کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو تر پایه ستاسو ملتیا غواړم او د سوله افغان یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې پخوانی غړی او د پاکستان د پارلمان اوسنی غړی وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي باید کابل ته د هغه هیواد د استخباراتو ادارې رئیس یعنې د آی سی د مشر د سفر موخې په اړوند وضاحت ورکړي. محسن داور په یو ټویټ کې لیکلي چې دا پوښتنه د پارلمان په ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیره شوې ده. هغه په ټینګار سره ویلي چې دا د پارلمان لپاره مهمه ده او د پاکستان خلک باید په دې پوه شي چې د پاکستان د سارګرې ادارې رئیس فیض حمید په افغانستان کې څه کول او هغه ته د دغه سفر اجازه چا ورکړې وه، ولې پارلمان ته د سفر په اړه خبر نه ورکړل شوی. هغه د سفر په دې موخه او جزئیاتو په تړاو ځینې پوښتنې کړې دي. محسن داور دغه راز پوښتلي دي چې د افغانستان د تیر او راتلونکي وضعیت په اړه د پاکستان ارزونه څه ده. د پاکستان د استخباراتو رئیس فیض حمید د وږي په 14 کابل ته راغلی ویلي وو چې دا سفر یې د طالبانو په بلنه ترسره کړی. د فیض حمید ډېرې لیدنې او کړنې رسنیزې نه شوې. طالبانو بیا ویلي وو چې د پولې په تړاو اندېښنې د دغه سفر اصلي موخه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبره پاکستان وړاندیز کړی چې له افغانستان سره به د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د فیض حمید د خبرو یو لنډه ویډیو چې د کابل په سرینا هوټل کې ثبت شوې وخت خپره شوې ده. هغه په دې ویډیو کې په لنډو خبرو کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویلي دي چې اندېښنه مه کوئ، هر څه به سم شي. د پاکستان د رسنیو د راپور له مخې کابل ته د فیض حمید سفر یو رسنی و. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د فیض حمید له سفر وروسته بیا طالبانو خپله کابینه اعلان کړه چې له دې کابینې وروسته بیا ډېرو خلکو غبرګونونه ښکاره کړل. ورسره جوخ په ارګ کې ډزې هم وشوې چې د هر له ډزو وروسته بیا په ټول افغانستان کې ډزې وشوې او په دې معنا چې پنجشیر نیول شوی و. حقیقت دا نه و، حقیقت دا و چې په هر کې خپلمنځي شخړو له امله ډزې شوې وي. د فیض حمید راتګ ته بیا ځینو افغانانو ویلي چې دا دویم جانکیر دی، یعنې کله چې د ډاکټر عبدالله او اشرف غني د حکومت په وخت کې ستونزې رامنځته کېدې نو جانکیر به له امریکا راته، خو اوس د طالبانو د کابینې لپاره له پاکستانه فیض حمید راځي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ګورئ، د افغانستان په تړاو ځینې خبرې بیا قریشي له نړیوالو سره کوي. دا او ډېرې نورې مداخلې د پاکستان په افغانستان کې تاسو څنګه ګورئ؟ آیا ورته څه ویل لرئ؟ که لرئ نو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو لامل شه.